نو دغسې یو حالت راغلی دی. موږ دا امید لرو چې انشاءالله دغسې یو فرصت څخه باید موږ تاسې استفاده وکړو او دا په ټولو باندې کېږي. دا د وطن آزاد، د وطن ترقي او د پرمختګ دا یوازې په یوه دغه باندې نه کېږي چې یو قشر یا د یوه متکي خلک یا مثلا په هغه کې به حقالي هغه د حکومت په خلکو هم دا نه کېږي. تر څو پورې چې عوام، حکومت او دغه موږ تاسې ټول اقوام ټول لاسته راوړ نه کړو، دا وطن به مخ نه شو بیولی. هغه هم دا دی چې په دې کې ګذشت راسي، په دې کې یو د بل سره احترام وساتل شي، په دې کې یو د بل سره هماهنګي وشي، بیا موږ کولی شو چې مخ ته ولاړ شو. زموږ تاسې اقتصاد دی، کېدای شي انشاءالله موږ تاسې هر څلور په خپل وطن کې مې هر څه زیر مې شته، معدنونه مې پر ځای دي، ونه ایستل شوي، صرف دا زمینه مساعده شي چې لږ کار روان شي، چې اقتصاد مې قوي شي. نور زموږ تاسې وطن هم د ځوانانو ډک دی، هم په معادنو ډک دی، هم د کار په خلکو باندې ډک دی، هم الحمدلله داسې وطن دی چې بلا تشبیه و ډېرو وطنونو ته جنت غوندې معلومېږي. نو د الله پاک نه غواړو چې موږ تاسې په دې وطن کې ارامي، استقرار، امن راسي او وکولی چې خپلو خلکو دپاره خدمت وکړو. اوس صرف دغه پاتې سړي څنګه وکړي چې دغه خوارو غریبو او دغه زبېدلي ولس د مجاهد ولس لپاره خدمت وکړای شي، څنګه وکولای شي؟ د هغوی اړتیاوې څنګه حل کړو؟ د هغوی چې په بانډو کې دي، هغوی چې په کلیو په ولسوالیو کې دي، په ښارو کې دي، چې وینې صرف هغه توجه د سړي سره ورسره راسي. راځي مشکلات به وي، په یو شي کې به یو اړخ وي، په یو بخش مشکلات وي. په دې نه کېږي چې زه د باندې تبلیغات کوم، په دې نه کېږي چې زه نور هم خلک ودې په تشویش وراچوم. نه، زه ورته دې فکر ورکړم چې راځئ یو خلکو لاس په کار شو، د خپل وطن په خپله آباد کړو. که د بل چا په کچکورو، د بل چا په چاندو په دغه کېدلی، خو ډېر بس د خارجي څخه په مختلفو وختو کې، په مختلفو حکومتو کې مرستې وغوښتلی شوې او رالې هم، خو هېڅ آباد نه شو. ما امید دی انشاءالله چې الله پاک موږ تاسې ته دې زمینه به د دې قوت را راکړي چې موږ ته د دې زمینه به راته برابرېږي چې موږ تاسې که اخلاص ولرو، د خپل وطن د خلکو د خدمت لپاره هوډ ولرو، موږ تاسې به مخ ته روان یو. هغه خلک چې د ملک نه وتلي دي، یقیني موږ په هغه باندې خفه یو، د هغو په اولادو باندې خفه یو. موږ هغه کسان چې دلته یې تربیه حاصله کړې ده، هغوی ته یو قسم ما ومره چې هغوی د دې وطن سره یعنې وفا ونه کړله. هغوی هغه چې دلته تعلیم حاصل کړی دي، پر هغوی مصارف شوي دي، هغه باید خپل وطن ته راوګرځي. خپل په وطن کې هغه قوت، هغه انرژي مصرف کړي چې د هغه باندې دلته زده کړه کړې ده، په ده باندې مصرف شوي دي. خپل د وطن د خلکو لپاره یې باید خدمت